دا په کندهار کې د میرویس حوزوي روغتون په نوم یوازینی دولتي روغتون دی. دلته د ورځې په سلهاوو تنه د بیلابیلو ولایتونو ناروغان د درملنې په موخه راځي. ناروغ لرونکي وایي د ژمي په رارسېدو سره موسمي ناروغۍ ډېرې شوي او په روغتون کې لازمه درملنه نه کیږي. دوی له چارواکو غواړي چې د ستونزو په حل کې ورسره مرسته وکړي. د ژمي شپه رانه وي چې بار د رقم سي 2 وار مې وینه ورلګولې ده. د یو غاښ مخکې د عشا په خانې لره ور دي اوس مې راوي 3 وارم کلات لور دي پرمیم د کلات سره راوي بالا چې د ګرمۍ شپې سي بیا شي چې د یخ شپې سي بار د رقم بالا مریض شي شنه پر لګیږي چې ګرمۍ سي بیا جوړ روغ رمي الک ډاکټران خو نه ته ویل ولهای د زړه مریض ته په کلات کې راته وویل دا ډوک کمزوري ده ته یو عکس په دلته ورواخي پرون چې بدلته ورواسه دی ډاکټران ورټول دي جاړي دي جاړي دلته داسې ناروغ لرونکي هم شته چې د کندهار له لرې پرتو سیمو راغلي او په شپو د درملنې لپاره په انتظار دي. دوی وایي په روغتون کې شته ډاکټران یې په درملنه کې ناکام دي. دا اول د واره سم دم ګرځېدی داسې بره بس پښې و لاسونه چمبرک سو بیده و چې راوغورځېدی داسې چمبرک سو پښې و لاسونه بره بېسته سو بس دغسې تک تور سو دغسې کېدی بره چې دوا یم پکولې هغه ول دا مرګی و مورکه دغه دوا هم په کولې ګټه یې نه کوله دا ښار ته مو 2 واره راوستې لښکرګاه ته مو بیوی د سنګین دوا یې په وکړه ګټه یې نه کوله. د دې روغتون ډاکټران هم د ناروغ لرونکو ستونزې مني. دا شدید مریضان خو ډیر دي خو موږ یوازې هغه مریضان چې ستر شدید حالت ولري چې شدید حالت ولري هغه مریضان نه بستر کله چې بستر کړل چې اکسیجن پرسو خطرې نشي ورکس ولې نور مریض کور ته استو کور ته دوا ورکوي ځکه د موږ ډیر ځای نه لرو چې کافي مریضان ته وسات او د ځینو وسایل نشته دی چې هغه موږ وزیر صاحب ته ویل وزیر صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې ان شاء الله هغه پراکو دوا تر ډیر حد پورې وسته څور زموږ نه وي اوس پرسنګ دوا لرو پرسنل کوم دی هغه موږ وزیر صاحب ته ویل دي او هغه ان شاء الله نوې تشکیل منظور شوی دی نو په راتلونکي کال کې به هغه مشکل ان شاء الله حل شي. یوازې کندهار نه بلکې د طالبانو پر اتک سره د ټول هیواد په کچه روغتیايي ستونزې ډېرې شوي او خلک د دې ستونزو د بیړني حل غوښتنه کوي.